زه په دې هکله دوه احادیث تاسو ته ذکر کول غواړم. هغه دا چې د پاکستان د حکومت سره د جهاد کولو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې دا پیشګویي کړې ده. دوستانو، پاکستان د هندوستان یوه حصه ده، لکه څرنګه چې برما، سریلنکا، بنګال د هند یو حصه همدارنګ پاکستان هم د هندوستان یو حصه ده. نو دوستانو، د هندوستان حدود چې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وکتل شي په هندوستان کې لاندې ملکونه شامل دي. پاکستان تر اټکه پورې دا د هندوستان حصې دي: رنګون، نیپال، بنگلادیش، مالدیپ، سریلنکا، کشمیر، برما، بوټان، دا ټول د هندوستان حصې دي. په دې ټولو کې به جهاد وي. دا نه چې د بلعام پر کټو او د عیسی غلامانو دا مشهوره کړې ده چې پاکستان ته مستثنا دی. حدیث کې راځي، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي: وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل فيها كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره د غزوه هند وعده کړې ده، که دغه غزوه هند ما وموندله نو زه په هغې کې خپل نفس او مال خرج کړم، او که په هغې کې زه قتل کړی شم نو زه به د بهترینو شهداو څخه یم، او که زه واپس شم نو ابو هريره بیا د جهنم نه بچ دی او خلاص دی. بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: عصابتان من امتی احرزهم الله من النار. دوه ډلې دي زما د امت نه چې الله د اور نه بچ کړي دي. یو عصابة تغزو الهند، یو به هغه ډلې چې د هند سره به غزا کوي. دویم به هغه وي چې د عیسی علیه السلام سره د دجال په مقابل کې ودرېږي، د هغه په ملګرتیا کې به د دجال سره جهاد کوي. دا حدیث سنن نسائی راوړی. دا دواړه احادیث د هند غزا صفت بیانوي چې بهترین جهاد د هند جهاد دی. لہذا موږ دا وایو چې جهاد به اول په پاکستان کې کیږي، ځکه دا د ټولې دنیا کینسر دی. چې کله دا ختم شو موږ د هند غزوې نه انکار نه کوو. دا ټول هند دی، د اټکه پورې هند دی. د هندوستان حدود چې واخلي نو د هغه طرف نه د پنجاب نه تر اټکه پورې دا هندوستان دی، او د دې طرف نه بیا خراسان دی. د پاکستان وجود چرته نشته. د دې وجې نه د هندوستان صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د جهاد صفت کړی دی چې دغه دوه حدیث موږ تاسو ته ویلي. لہذا تاسو د بعضو مولیانو د شیخانو په خوله باندې دا خبره چې هغوی کوي چې پاکستان کې امن دی، پاکستان کې به د هغه چا دپاره امني چې ځان یې په عیسی باندې خرڅ کړی دی. لہذا نن وخت کې زیات مستحق د جهاد کولو د قتال او دارنګې که څوک ثواب حاصلول غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مطابق، نو باید چې په پاکستان کې جهاد وکړي. نو هر کله چې د پاکستان کفر ډېر اشد اغلظ و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د دغې غزا صفت موږ ته بیان کړی دی. دا چې د پاکستان کفر ډېر اشد او اغلظ دی نسبتا هندوستان ته، دا په لاندې نقاطو کې موږ واضح کول غواړو. او د بلعام پر کټي دی دا ښه واوري. او دا په هندوستان او پاکستان دواړو کې کفري قوانین نافذ دي، خو په پاکستان کې بیا مسلمانان د دغه قانون په نه منلو یا فیصله نه کولو سره تعذیبوي. موږ دا نه وایو چې هندوستان کې نه د جهاد نه بچ دی، بلکې هغوی سره هم قتال واجب دی. خو وجه د اشد او د اغلظیت چې په پاکستان کې څومره کفر پروت دی په هندوستان کې هغومره نشته. غټه وجه دا چې هغه اصلي کافر دی، دا مرتد دی. دویم وجه د عیسی حرامي اولاد وایي چې پاکستان اسلامي شاعر ډېر لري، جماعتونه لري، مساجد لري، مسلمانان پکې ډېر دي، نو دا څنګه کافر شو؟ موږ دا وایو په پاکستان کې 1 میلیون نام نهاد مسلمانان، عیسایان، هندوان، قادیانیان، شیعګان او بریلیان اوسي، او نور ملحدین او مرتدین هم اوسیږي. لیکن په ټول هندوستان کې بیا 300 میلیونه مسلمانان اوسیږي. لوی لوی مدارس، مساجد، علما، مکتبات او نور شاعر اسلامي لري. لیکن په دغې سره د هندوستان حکومت اسلامي ونه ګرځېد، نو څنګه پاکستان په دې باندې ته اسلامي ملک ګرځي؟ دواړه کفري ملکونه، دواړو سره قتال فرض دي. درېیمه وجه پاکستانی مرتدینو د مسلمانانو مدارس او مساجد وسوځول، په زرهاو مسلمانان یې شهیدان کړل. 800 مساجد مدارس په شمول د لال مسجد، جامع حفصه او د میرل اسلامي مدرسه، د باجوړ اسلامي مدرسه او په زرونو قرآن مجیدونه په هغې کې وسوځل. څلورم د پاکستان حرامي فوز او عیسای بې شمېره مجاهدین ازبک، چشنایان، امریکایانو باندې خرڅ کړل. هغوی ته د خپلو هډونو په بېرحمانه او ظالمانه توګه وسپارل. بعضې هغه علما چې هغه د ګونتانامو نه راخلاص شوي دي، هغه دا وایي چې په خپلو سترګو مې ولیدل چې پاکستاني حرامي او بېناموسه عیسای عرب او ازبک مجاهدینې ښځې او نر بربند لغړ سرونه خیر یې په بوجو کې اچولي، امریکې ته په اډو کې حواله کړل. هر عرب او ازبک د سر قیمت $15,000. ان تر دې چې بعضې عرب زنانه حاملې هم وي، نو د هیبت د وجې نه خپل ماشوم په هوایي میدان کې ضایع کړو. او د بعضو زنانو سره
دغه مرتدینو به په زور هم زنا کوله. د دې ګوی په ګوانتانامو کې خپله یو عرب مجاهد کوله چې دغه ملګری وایي چې ما ته هغه عرب دغه قصه وکړه چې زما خور وه، لیکن دغه ایسای حرامي په جیل کې په زور ورسره زنا کوله او په وهلو یې بیا امریکایانو ته حواله کړه. اوس د مرتدو شیخانو د ایسای د غلامانو مولیانو شیخانو نه دا تپوس کو چې دا دومره کارونه هندوستان کړي که پاکستان؟ اوس د قتال مستحق څوک دی؟ هندوستان دی که پاکستان؟ اوس هندو زیات کافر دی که پاکستانی فوجي یا د ایسای حرامي اهلکار؟ ای بې غیرته مولیانو، اوس هم تاسو پاکستان د بقا دپاره دعاګانې کوئ. که ستاسو ښځو سره داسې عمل وشي شاید چې بیا به د پاکستان حکومت کافر وګڼئ. پنځمه وجه د هندوستان په جیلونو کې هېڅ ښکاره د اسلام په جرم وجود نه لري، لیکن برعکس د پاکستان او حرامي ایسای په جیلونو کې د اسلام او جهاد په نوم داسې تعذیب ورکوي چې قلم یې د لیکلو نه عاجز دی. د اسلام او جهاد په نوم دوی تعذیبیږي تر دې چې هغوی مرګ ته ورسوي، بیا یې په لاره کې وغورځوي یا یې شهید کړي، چې دا خبره هېڅ یو پاکستاني نه پټه نه ده. اوس دې مرتد مولا ته موږ دا وایو چې آیا جهاد د پاکستان سره اول دی که د هندوستان سره اول دی؟ اوس پوښتنه د اسلام د ټیکهدارانو نه موږ دا کوو، ای داعیانو، تبلیغیانو صاحبانو او نور ځان ته چې داعین تاسو ویوئ، ای جمعیت جهلا اسلام یا جمعیت شیطانی یا داعین قرآن و سنت، موږ پوښتنه تاسو نه دا کوو چې ستاسو د تقریر په وخت کې د خولې نه زګونه رواني او د اسلام او د جهاد چغې وهئ، آیا دغه کارونه چې ستاسو بادارانو پاکستاني حکومت وکړو هندوانو امریکایانو کړي دي یا په ټوله نړۍ کې یو بل غټ کافر کړي دي؟ که د حرامي نطفې نه یا د لاور د ایرمنډۍ نه راوړي نه نو زر به دا ووایي چې بلکل دا کار هېڅ چا نه دی کړی سوا د پاکستان نه. البته هغه حرامین چې هغه پاکستان ته مسلمانان وایي، د پاکستان حکومت ته مسلمان وایي، د پاکستان د حکومت اهلکارو ته فوزیانو ته ملیشي او پولیس ته مسلمانان وایي، نو هغوی بیا دا خبره کوي. نو اوس د جهاد مستحق پاکستان دی او که هندوستان؟ هندو هم کافر، جهاد و سفر خو سبسې پهله پاکستان. حدیث په دې باندې هم دلالت کوي چې د نورو ملکونو د جهاد په نسبت سره په پاکستان کې جهاد ډېر اجر او ثواب لري د دې حدیث په بنا باندې. نو هر کله چې موږ دا حدیث مخکې په یو بیان کې ذکر کړی و، نو بعضې د بلعام پر کټو دا مشهوره کړه چې پاکستان خو د اسلام قلعه ده، کله ته دارالامن وایي. دغه د طاغوت د غوړو زیړو نه پلن شوي شیخ او دارنګې نور ملایان یا بهي صاحب دا وایي چې دلته حدیث په غزوه هند کې ذکر دی چې دا د غزوه هند صفت دی. د مجاهدینو دغه حملې او قتال چې په پاکستان کې کیږي د دې حدیث خلاف دی، ځکه دا د مسلمانانو ملک دی. خو دوستانو په دې باندې ذهن خلاصول پکار دي. د پاکستان د حکومت چې کوم اسباب د کفر او د قتال او د جهاد دپاره دي هغه د هندوستان نه یو په لس زیات دي. لہذا کفر او قتال موجبات غواړي چې په هر ملک او هیواد کې دغه مناطات او دغه علتونه وموندل شي، هغې سره به جهاد فرض او واجب وي. لکه چې مخکې په ډېرو تقاریرو کې موږ دا ویلي دي چې تقریبا د پاکستان د ردت اسباب 13 اسباب دي چې پاکستان د 13 وجو نه مرتد دی. دا هلکه موږ ومنو چې پاکستان د هندوستان نه ځان ته هیواد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې یو داسې مثال دی چې کل مسکر خمر، هر نشهیي شی شراب. نو شراب معلوم محدود محصور لوښه یا اجزا نه لري چې موږ هغې ته شراب وایو بس، بلکې په نص د دې حدیث سره هر هغه شی چې نشه راولي هغه به شراب وي، برابره خبره ده که هغه جامد وي او که هغه مایي وي. همدارنګه موږ داسې وایو په کوم ملک کې دا نواقص د ایمان وموندلی شي او دغه طایفه ممتنعه وي چې خلک د شریعت نه منې کوي، په شریعت باندې خلک وژني، علما راکاږي، نو اگر که دا ځان ته مسلمان هم وایي دا به کافر او مرتد حسابیږي.